دا چې کله سخت راشي د هغې ته بیا پته لګي چې ستا د ودرېدو خلک کم دي. اوس بیا جي دا کلمې زما بار دي او وایي چې یاره 2 میاشتې پس ستا بل اپریشن کوو. صفي الله څنګه یې زویه؟ خو یم ته ښه یې؟ زه خو ښه یم، ته ښه نه دا یار. د دنیا هر څه غوسه وکړو چې پلار هم پروت دی، پردي خو راسره نه کوي. یوازې شوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مردان د سیمې یو علاقه ډېره مشهوره هاتیان او دغه ځای اوسېدونکي د عجب د تنبې مخامخ زه ولاړ یم. سړی بیمار دی، رنځوره دی، سړی چې د هره دره مایوس شي، تکلیف کې شي، دغه شي، بیا خو بېشکه چې یو الله وي او پس مکه الله پاک اسباب پیدا کوي. مایک هم په دغه اسبابو کې الله پاک یو سبب ګرځي چې سړی پرې چا आवाज اوچت کړي او بیا ورځ بدله شي. د ډېر خلکو الله پاک تقدیر بدل کو او مشکلات پې حل شوي دي، ځکه چې چېرته سړی اخلاص د چا تنبوله راوړي نو د اخلاص نیت کله هم رجیږي نه. راځئ چې د عجب دا نیمګړتیا تاسو ته هم کیدو. د رکوټې صفي الله نه والا تر د ښکلې کاکې او ګلالې پورې دا ټول یو پلار ته انتظار کې ولاړ دي چې دا هم په خپلو خپو ودرېږي واپس شي. دا سړی نن 5-6 میاشتې مخکې خپل روزګار یې خپله ټیکسي چلوله او داسې تکلیف نو لکه چې اوس کم تکلیف دی. قدرمنو، دا چې کله سخت راشي د هغې ته بیا پته لګي چې ستا د ودرېدو خلک کم دي. دا چې تا چا سره ګپې لګولې او ستا په خندنو کې خندنو وایي به خلک څه شو صاحبه، وایي هغه وړه وړه خبره ته کوله چې راځه که نه یار نن دې پته نه لګي چې هغه یاران څه شو صاحبه، څه شو خواږه خلک چې زمانه چاپیرو. دا چې کله تراخه حالات راشي دا خواږه ولې سر وخوري. بس دا د بې بسۍ هغه تصویر دی چې نه یې درته एकदम عجبه څنګه خیر دی جی. هم قبیله رونا بیگان دا څه دونه غټه خبره نه بس به څوک مې هم تپوس نه کوي. خپل خپلوان چې مې دلته کم دي هغوی را سره چا 1000 چا 2000 چا 3000 امداد کړی، په هغې ایله زمونږ د کور خرچې چلیږي. اوس زما د ډاکټر د چیک اپ د تلو ورځ ده، زما سره نه د ګاډي پیسې شته، نه راسه د دوایۍ پیسې شته چې لاړ شم کم سے کم 4-5 هزار روپو دوایي راته ولیکي او ګاډی 2000 روپۍ مردانه پورې علي. ډېر مثال یاران دوستان دي هغوی ویوړم راوړم، خو بس اوس په چا میړه اوبه نه څکي چې په ټیکسي چلوله ما به پردی ګاډی چلوه. دا خو به ډېر خواږه یاران پیدا کړي، ښه شو نو بس جی هغوی چا را سره منډه ترله ووهله. باقي اوس دا 4مه-5مه میاشت ده، څوک مې تپوس هم نه کوي. دا مسله دې څه ده؟ دا زما اپنډکس ډزېدلی و، ما ته به دلته ډاکټرانو ستن واله، ما درد و، هغه چې وډزېد زه لاړم چې بس زما اپریشن وشو. زه بیا 3 میاشتې کور پروت وم، بیا لاړم هغه کلمه چې دننه کړه بیا دننه لیک پاتې شو، بیا یې کوله وکړم. دا زما 4 اپریشنه په دې دوران کې وشو. څومره قرضداره شوې؟ تقریبا 50-60 زره لاک روپۍ. اوس زه دستي قرضدار یم. اوس سمون یې خوړه که نه؟ نه، اوس بیا جي دا کلمې زما بار دي او وایي چې یاره 2 میاشتې پس ستا بل اپریشن کوو. دا قطار درته څه وایي؟ بس دی غریبانان جاړي کواړي پراته وي. نو دغه تصویر ته خفه کېږې که ځان ته خفه کېږې؟ دې ته خفه کېږم، پوه شوې چې دوی خوشحاله وي او ښیي جو بس زه خوشحاله یم.
زه اوس دوی دلته مړ پروت یم خو بس چې دوی ته ګورم او دوی خپوي چې زه خپه یم د کور لینډ دینډ دی کله د ګیس بیلي کله د بجلی بیلي کله اوړه نه وي کله غوړي نه وي داسې څوک مخ نه نو چې چاته ووایي چې یاره مونږ له یو تروړه وړه یو ټیمګۍ غوړي راوړه داسې خولې چاته جوړېږي عجبه نه نشته څوک شته نه جي 2-3 روڼه مې دي په پنډۍ کې دي کم چې عاجزانان دي او غریبانان دي هغه راله میاشت 20 ورځو کې راشي 100 روپۍ اوس یې کېږي یا راسره وکړي او هغه کم چې اوس کېږي هغې راته تر نن تاریخه پورې رنګ هم نه دی کړی صفي الله څنګه یې زویه خوایم ته ښه یې زه خو ښه یم ته ښه نه دا یار ته ولې نه یې ښه دا جیبه روغ شي ښه راغلي یو ښه ټیک ده که نه د ده خو به ډېر واړه واړه ارمانونه یي عجبه او که نه جي چې سر ته دې ودرېږي نو د ده مخ ته خو به نه ګورې خامخا واړه دي بس چې دوی ته ګورم جي خفه کېږم الله بخیر دا جب سترګو له راغلی دا هسکړي اوښکې ډېرې زوروري صاحبه په شکال کې وي سیلاب راځي تبۍ کوي زه هم دغه سیلاب دا جب دی اوښکو ته والله که رسي وایه ګلاله وایه بچې بس زما چې د پلار سره لږ مدد وکړي چې دا ښه شي بس زما ډېر خاندان راز خلکو راسره ډېر وکړه خو بس اوس اخر نه کوي ختم شو نو خلک هم ستړي شو او خلک هم ستړي شو سبق وایي بچیه سویم کې زه په اوس 11 ته شم ته چې راشې سري ماحول سی پرې کور کې بابا څه وایي درته بس څه به ووایي هغه ځان له کټ کې پروت دی نو کور ولاړ دی کچن بیلونه نور منډې ترړ د دنیا هر څه خو څه وکړو چې پلار هم پروت دی پردي خو یې راسره نه کوي یوازې شوې نو اوس چې دونه یو سړی تنهایۍ ته لاړ شي او بیا سني نو بیا اسره کړي سي نو بس الله هم شته نور خو څوک نشته بس څه به وکړو وایه خور بس مونږ وایو چې زمونږ سره لږ مدد وکړي چې دا علاج پې وشو بس په خپلو خپو ودرېږي څه تکلیف هم په دې کور کې قرضونه څوک کوي څوک روړي بس ډېر تکلیف دی را باندې او ډېر تکلیف دی خو بس الله ته ووایو خو الله خو مهربانه باچا دی خو بس نور بس ووایو اورې ګلاله دا چاپېرچل خو ډېرو شتمنو نه ډک دی بیا هم دومره بېوسي بس دغه خلک دي څوک بس تنګ شو اخر هغوی نو 15 میاشته زما پلار چې څه وو چا سره 1000 وکړه چا 2000 نور د خلک بس نه کوي چا سره او ترګان مې دي بس او دا د رور د مشرې د کستانه کشر دا زمانه کشر څه کار روزګار کې بچي نه دا کور څنګه روان دی بچي دا یو بل انګلر سره راوړین بس اوس یې سکول پرېښودو سکول یې پرېښود سکول یې پرېښودو دې څه کوي بس اوس یې دلته کې چاته ویل هغې هنر ته کښېنئ نو 300 روپۍ ورځ به ورله ورکوو وایي دا کور هم څنګه روان دی بچي کور ته چې راشي څه تکلیف یې دلته یو بل هر څه راکوي او پلار ته ګورو بس عجبه د ټلیفون نمبر دې لږ راکړه 0341 91 98 97 په دې واتساپ شته واټس اپ کې شته دا جي نمبر لږ بیا ووایه 0341 91 98 97 ایزی پیسه دې شته دغې نمبر شته ووایه لږ دغه باندې دي په دې باندې ایزي پیسه چوټیانې دي نن سبا چې دا بابا به دې روغ وکړه نو پیسې به در کولې ته به راسره چکر به سره لګاو ګاډي کې به سره تلې او اوس چې بیمار شوی دی نو بیا نه ته ورته وایې نشي پاس نشي درځېدی نشي درځېدی ته چې اواز ورکړې بیا هم نه پاسې نه پابسي یار اواز ورکوه ښه چکر ور لګې خبرې ورسره کې څه خبرې ورسره کې وایي تا به الله پاک روح کې ښه ټیک ده که نه عجبه الله پاک په خیر کې ښه دا دې څه کېږي ماما دی جی دا ستا ماما دی څه ویل غواړې نو بس خلکو خو زموږ سره الحمدلله ډېرې منډې تړلې والې خو بس خبره داسې د عمر شوله که نه نو خپل هم وس دس وکړو پردو هم وس دس وکړو خبره چې د عمر شوې نو بس موږ اخر مجبور شو تاسو ته بس
لعاب وکړو دا الله بخیر بس که الله پاک بس مهربانه شي چې سره دا په خپلو خپو باندې ودرېږي چې خپلې مزدورۍ ته روغ شي. بس موږ دونه غواړو چې دا خپلې مزدورۍ ته روغ شي. ان شاء الله داسې اوس 3 میاشتې پس د بل د سټوما د اپریشن دی، سټوما یې بار ده او 4 اپریشن یې وشولې، نو باقي دی الله پاک رحم وکړي. بس علاج سلسله لا پاتې ګلاله ستا د خپل بابا ما نمبر ورکخه ایزی پیسې اکاونټ هم هغه داري چلیږي. ها په دې باندې به خلک ستا بابا سره رابطه کوي او دونه براشي چې علاج به هم شي. ادي دا کور د کرے د ان شاء الله دی وزن کور هم والی ټیک ته ګلاله او دونه براشي چې ان شاء الله عزیز ستا د کالج فیس په پکیوزي زما دا کاکې بچ ته پر دې روزګار نه کوي او هغه صفی الله با پډه خپل دې بابا ته وي چې بابا زشي گاڑی کې لن چکر لاړ شو. دا یو ډېر رکوټ ارمان دی چې د سیف الله پسترو کې غړیږي. اوس خو د پسترو کې ماته اوخ کې کاری هغه ماته ګوري چې دا سړی نن زما په پلار باندې خبره کوي او دا دې دا ټول خبره زما دړه کوي. نن زه د دې صفی الله جبه یم د نن خبرې نشي کولی د اوخ کې نن ما سره خبرې کوي خو د جبلا ټکی نن ما ورکړل دغه ارمان چې د صفی الله پوره شي چې دا غاجب را پاسي او غدله چکر ورکی عجب الله به خیر کی ښه ټیک ته کنه خیر دا بنو واخی ښه او زمون تل قرضدار ټیک ته به مونږ ته دعا ولنه ګلاله پړه د سشتا وای زوی کسوی وای پړه د زموږ پلار روغ شي بس د سره ستاسو خبرې وي نو ول د دلاسي سي بس دغه ورته وي چې الله به دې خکې د خیره الله به خکی دا زموږ اخلاص ته چې ما ستا تنبیلا او تعالی وروړو خوري الله پاک بخیر کی ښه ټیک شفیع الله مولا جواله مکنه ښه راځه ما سره دا د مردان د هتیانو اوسیدونکو دا جب دا کاکې قدرمنو دا خبرونه چې مونږ تاسو ته کې خو دا پدې کې ډېر گنجائش ته چې سبا دغه تمبول تاسو هم راشه مونږ صرف یو نه دې تمبول وروړو چې پای کې اخلاص ته او زما 100% دا یقین دی چې مونږ چرته هم تلیو نو بیا مهم کار تاسو کړی دی او د همیش پشان تاسو زما په आवाज کې لبیک کړی دی نو د نناس یو سړی د نناس یو سړی دی الله پاک درې سیف الله د پر روح چې د بهر چکر لبوزي ضرور سره ودرېږي. السلام علیکم.